لغمان کې د یوې غونډې پر مهال د اقلیم بدلون نړیواله ورځ ولمانځل شوه. نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په 13مه نیټه په لغمان پوهنتون کې د دې ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د چاپیریال ساتنې، کرنې او مالدارۍ رئیسانو د لغمان پوهنتون مرستیال او محصلینو په شتون کې د اقلیم بدلون نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په پیل کې د لغمان چاپیریال ساتنې ادارې رئیس محمد جاوید نور د هرکلي ترڅنګ یادونه وکړه چې د تلې له 28مې څخه د اقرب تر 4مې پورې د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ ده چې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. هغه ویل هر شی چې له نورمال حالت څخه منفي یا مثبت تغیر وکړي مستقیما په اقلیم تاثیر کوي او د سمون لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. نوموړی وایي د اقلیم تغییر دوه بوده لري، لومړی طبیعي او دویم د انساني تاثیر په واسطه دی. د چاپیریال ساتنې رئیس دغه راز د اقلیم تغییر په مواردو، مخنیوي، لارو چارو او اړوندو موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړې. د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار خوښي وښوده چې په دې ولایت کې د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ نمانځل کیږي. هغه زیاته کړه چې سږ کال د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې په وړاندیز په ټول هیواد کې د فکر، تعهد او عمل تر شعار لاندې نمانځل کیږي. نو لازمه ده چې چاپیریال د پاک ساتنې په موخه هر وګړی خپل اسلامي او ملي مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. نوموړي د لغمان پوهنتون په استادانو او محصلینو غږ وکړ چې د اقلیم بدلون او پاک چاپیریال لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې له اړوندو ادارو سره لا زیات کار وکړي. مرستیال والي زیاته کړه د ولایتي ادارې په استازولۍ تاسې ټولو ته ډاډ درکوم چې منګه به له خپل لوري د پاک چاپیریال په موخه د چاپیریال ساتنې محترم ښاروالۍ او د کرنې ریاست سره په شریکه په ټولو هغو لارو چارو کار کوو چې وشوکړی لا پاک چاپیریال رامنځته کړو. هغه د کرنې او مالدارۍ ریاست ته دنده وسپارله چې د اقلیم بدلون نړیوالې اونۍ په موخه د باغدارۍ او ځنګلدارۍ لپاره خپلې هڅې لرو پرتو ولسوالیو ته وغځوي او د ځنګلونو په بیا احیا کولو کې د زیات کار وکړي. ښاغلي مظلومیار له جمهوري نظام څخه د دفاع او د ولس له ادرسه له وسلوالو طالبانو ژر د اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان پوهنتون استاد ساجد الله صافي په بشري ټولنه باندې د اقلیم بدلون په هر اړخیز معلومات شریک او یادونه وکړه چې د یاد پوهنتون د چاپیریال ساتنې لپاره د ورسره اړوندې ادارې همکاري وکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال هم د کرنې په سکتور د اقلیم بدلون د ناوړې اغیزې په اړه خپل معلومات شریک کړل. هغه ویل د طبیعي او مصنوعي ځنګلونو لا زیات جوړېدل کولی شي په اقلیم خورا ښه تاثیر ولري او موږ ژمنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو کې به د ځنګلاتو بیا احیا لپاره خپلې هلې ځلې له ولسونو سره په شریکه زیاتې کړو. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاتوي چې د بیرې ځنګل سره به چاپیریال خورا ښه شي.